سکیپ کی خالد اورکزی نه داسې نور ډېر پښتانه چې دلته به ځان ته مبارزین او انټلیکچوالز وي هغوی تر اوسه پورې افغان ټکي نه انکار کولو چې کله مې ورته افغان ټکي د پاکستان اسنادو نه ثابت کو د چودري رحمت علي نه مې ورته ثابت کو د علامه اقبال نه مې ورته ثابت کو یو قسم رانغی چې حمزه ته دروغ وي یو قسم رانغی چې یار مونږ افغانان نو اوس خلک ځان ته افغانان وي د پښتونخوا خلک ځکه اوس خو د تیښتې لاره نشته د پاکستان کاغذونو نه مې ثابت کو او چېرته پاکستاني تاریخدان راپا نه سېدو چې یاره حمزه غلط وي نو اوس هغې خلکو ځان ته افغان منل شروع کړل چې او مونږ افغانانو خو لکه مونږ پاکستان خوښو نو کم سے کم دونه خو مې راوستل چې پهله چټ انکاري و د افغان نه اوس مې دونه راوستل چې اوس وایي او مونږ افغانانو خو مونږ پاکستان غواړو نو رو رو ترقي روانه ده رو لکه هغه کار روان دی صحیح ده چې کم کسانو به ځان ته افغان نه وي او ډېر انا او غرور به یې ساتلو د هغې غرور مې د خپو لاندې وله تېر کړو نو اوس الحمدلله ډېر خلک په افغانیت باندې مین شول خپل تاریخ یې ومنلو صحیح ده ښه ښه ماشاءالله مننه کوم ښه نو زمونږ موضوع چې تاسو ته ما لږه تشریح کړه لږه بیان کړه هغې نه وروستو بیا داسې ډېرې خبرې دي چې هغه په تاریخ کې پټې شوي دي هغه چاته نه دي ښودلی شوی هغه پټې ساتلې ځکه دي چې که هغه خبرې روزي نو ځوانان باندې غلط اثر کولی شي لکه ما ته خلک وایي ته په ځوانانو غلط اثر کوې ځکه زه حقیقت وایم نو راځو دغې سوال له بیا به ضرور خلک په کال راواخلم په سرتاج عزیز کمیشن ریپورټ چې دی د پاکستان 2014 په هغې کې ویلي دي چې دا ځمکه چې ده دا د هندوستان حصه وه خو د برطانوي هندوستان حصه نه وه د برټش انډیا نه وه دلیل یې دا دی چې هندوستان کې کوم انګریز خپل قانون راوستی و د عدالت د هر یو شي هغه په پښتونخوا په فاټا کې په زیات تر دې سیمو کې هغه قبول نه نو مطلب چې د برطانوي لیګل سیستم د قانوني سیستم دا برخه نه وه نو بیا یو سوال روچتېږي په کار ده چې ځوانانو ته روچت شي چې دا د برطانوي قانون حصه نه وه نو کومې معاهدې چې شوې وې خو برطانوي قانون سره شوې وې هغه بیا څنګه اوسه پورې منلي کېږي صحیح ده یو ځوان بار وی چیلنج خالد اورکزی جانانه هغه سره ما 2-3 ځله خبرې وکړې او هغه خبرو کې 2-3 ځله کنځلې وکړې نو هغه ما بلاک د کنځلو سړی که د په مکې مکرمه کې په مدینه کې هم راسره کښېني که نه نو سلام پرې نه کوم نو کنځلو والا سپکاوي والا خلک هغه که تاریخدان ځکه ټولو نه پیله مهم شی ما ته اخلاق دی که اخلاق ته کښېنئ که نه او ته د اسمان نه ځان سره رسید هم راوړه چې خدای وایي دا سړی ما بخلی دی بیا هم د سره نه کښېنم چې اخلاق ته کښېنئ سمپل از دیت صحیح ده ښه لیټس سی نو راځو مهمې خبرې له د مهمه خبره دې کې یو دا ده چې کله په دې سیمه باندې د پښتنو په سیمه باندې کله چې انګریزان راغلل نو هغې یو کس را لیږلی و د هغې کس نوم و ماونټ سټوارټ الفنسټون 1804 کې 1804 کې 1804 کې هغه کس د پنجاب نه د هندوستان نه افغانستان ته راتلو د افغانان خلک یې کتل په هغې باندې کتاب لیکلی دی هغه کتاب تاسو ټول راغستی هم شئ ویلی هم شئ ځکه د دروغو زمانه ده هر سړی ته د دروغ وایي نو زه نه غواړم زه درته دروغ ووایم هغه کتاب درته زه ښیم دا به تاسو ځان له پیدا کړئ صحیح ده
او هغه ټیم کې د برټش ایست انډیا کمپنی هغه ټیم کې د برتانوي حکومت نو د برتانی یو کمپنی و برټش ایست انډیا کمپنی دا دغه سیویل افسر و دله هغه کمپنی دا دغه ورکړو دا میشن ورکو چې تبه د هندستان نه سفر کې افغانستان ته او افغانستان بګوري چې د دې خلک څنګه دي د دې ځمکه څنګه ده د دې کلتور د دې رواج د دې هر یو شی څنګه دی په هغې باندې به ته ریپورټ مونږ له راکې هغه ریپورټ په بنیاد باندې برطانیې بیا پښتنو سره لیندین شروع کو چې کله دې سړي د افغانانو ځمکه پیلني ځل وکړه او په هغې لیکل وکړل نو هغه دا کتاب ولیکلو چې افغانان داسې داسې خلک دي دا کتاب دی An account of the kingdom of Kabul که څوک ته سکرین شاټ الی نو الټه دی خو بخښنه غواړم صحیح ده نو دا سړی په خپل کتاب کې لیکي ماونټ سټوارټ الفنسټون وایي چې کله زه دغه نه وړېدم د جهلم نه جهلم پنجاب کې یو ښار دی او هغې سره یو سیند هم دی نو دی وی کله چې زه د هغې سیند نه وړېدم د هندوستان طرف نه راتلم نو وی ماته د افغانستان غرونه ښکاره شوله اوس 1840 کې کله د پښتونخوا ځوانان وایي چې موږ د افغانستان برخه نو پاتې شوي ماونټ سټوارټ الفنسټون ولې په خپل کتاب کې لیکلي دي چې کله زه د جهلم نه وړېدم نو ماته د افغانستان غرونه ښکاره شوله جهلم نه پس خو چې ته واوړې نو د ډي آی خان د ډیره اسماعیل خان او د ډیره غازی خان د دې غرونه ښکاري نو د پښتونخوا سړی د زمونږ ځوانان چې وایو چې افغانستان پښتونخوا کلم د افغانستان برخه نه ده پاتې شوې ماونټ سټوارټ الفنسټون ولې دا کتاب کې خپل لیکلی دی چې کله زه د هندوستان ختم شو نو ماته د جهلم نه پس د افغانستان غرونه ښکاره شوله افغانستان غرونه ښکاره شوله نو اخو ډي آی خان او اخو ډیره اسماعیل خان او اخو دغه ډي جی خان مطلب دا دی چې په 1840 کې دوه وطنونو یو افغانستان او یو هندوستان ماونټ سټوارټ الفنسټون 1840 کې وی چې دوه وطنونه دي هندوستان دی او افغانستان دی نو دا پیلنی دلیل شو د پښتونخوا د ځوانانو چې هغوی وایي افغانستان مونږه حصه نو پاتې شوی صحیح ده اوس که دلته پښتونخوا ځوانان ناست دي او په دې خبره غوسه شي نو مطلب چې ستاسو د علم سره دښمني ده ځکه دا خبرې زه د خېټې نه کوم دا د انګریز افسر هغه وختو کې چې راغلو 1840 کې هغه خپل کتاب کې لیکلی دی صحیح ده نو علم سره دښمني مه کوئ زما سره وکړئ زما شخصیت سره وکړئ علم سره مه کوئ نو ماونټ سټوارټ الفنسټون لیکلی دی چې مونږ د پنجاب د جهلم سیمې نه وړېدو نو ماته د افغانستان غرونه ښکاره شول او مونږ بیا افغانستان ته سفر شروع کړو هغه روان شول افغانستان طرف ته ماونټ سټوارټ الفنسټون بیا د افغانانو په سیمو تېرېدو هغه کویټه ته لاړو دغه ته پېښور کې بډبیر علاقې ته رالو پېښور ته لاړو د پېښور ګورنرانو سره ملو شو نو ماونټ سټوارټ الفنسټون د پښتونخوا ځوانان وایي چې ماته د افغانانو یو گورنر وښایه چې پېښور باندې هغه گورنر پاتې شوي نو دې انګریز په 1840 کې پېښور باندې د افغان گورنر سره روټۍ خوړلې ده پېښور کې چې کوم په پېښور باندې د افغانستان گورنر و هغه سره روټۍ خوړلې ده 1840 کې دا دویم دلیل غلط ثابت شو چیرې دلته خو د افغانستان گورنر نو زمونږ د افغانستان گورنر هم پېښور باندې 1840 کې چې وسره ماونټ سټوارټ الفنسټون روټۍ وخوړله صحیح ده د دې نه دوه درې خبرې تاسو ته ثابتې شوې چې دا دعوې غلطې دي چې پښتونخوا د افغانستان برخه نه ده پاتې شوې دا تر جهلمه دې سیمه پورې 1840 کې افغانستان اوس ماونټ سټوارټ الفنسټون یو بله خبره لیکلې ده افغانستان صرف د پښتنو نو دا یو غلط فهمي تاسو ته درکړې ده
چې افغانستان د پښتنو وطن و. د پښتنو وطن نو ځکه دا انګریز چې کله هندوستان نه راوړېدو نو ټولو نه پیلنې د ده چې مخه شوې ده هغه بلوچانو سره شوې ده, د بلوچ قام سره. بلوچ او هغه بلوچ قام د افغانستان د فوج کسانو, د افغانستان د فوج, د افغانستان د اردو, د افغانستان دغه اردو به او بلوچانو په قوم باندې هغې بلوچو. نو موږ له دا غلط فهمي را کړې ده په تاریخ کې چې افغانستان صرف د پښتنو. نو که د نور قامونو ته د پښتنو د مشرۍ نه, د افغانانو د مشرۍ نه, چارواکۍ نه تکلیف و, نو بلوچان به ولې د پښتنو لاندې راتلل او د پښتنو وسلوال به جوړېدل, د پښتنو په فوج کې به دغه کولو, خپل عمل کولو. بیا ملي اردو ورته ویل شي. یسه دا دوه درې خبرې دي چې ماونټ سټوارټ الفنسټون په خپل کتاب کې, دا کتاب دی on account of Kingdom of Kabul. صحیح ده. Kingdom of Kabul او افغانستان کې فرق هم دی, دا یاد ساتي. د افغانستان ځوانانو ته پته ني, خو Kingdom of Kabul او افغانستان کې لږ فرق دی. دا به هم ځان سره یاد ساتي. هغه به درته زه وایم. نو دوه درې دلایل کوم چې موږ ته راکړي کېدل په تاریخ کې, هغه په یو کتاب نه غلط ثابت شول. په 1804 کې دلته د افغانستان ګورنر و, او په 1804 کې د ځمکه د افغانستان برخه هم وه. صحیح ده. نو دا دوه درې دلایل غلط ثابت شول. صحیح ده. دا ځوان وایي ما سره ډیبیټ وکړه خالد اورکزی. کوره خالد اورکزی صاحب, دا ډیبیټ چې دی د ماشومانو کارونه, زما دا ویډیو ریکارډ که ځان سره, سبا خپل پروفایل باندې ویډیو واچو, حمزه دې ځای کې دروغ ووایي او لاړ شه ښه په څور یو پیالې چای مو پسې وڅښوئ, دې ځای زه به لایک هم درکم, زه به ریپوسټ هم کوم او بیا به زه جواب هم درکم. صحیح ده. خو اوس مې دې خلکو ته پرېږده, ځکه چې تاسو ځوانانو له د حجرې اخلاق نه دي زده کړی, چغې چوغې او نه او په یو بل خبرو کې راتنګل, هغه موږ نه کېږي. موږ د ځوانانو له علم او پوهه ورکو فلحال. صحیح ده. نو ویډیو ریکارډ که چې کوم ځای کې د اعتراض وي ښه ډاډی ورکړه. ښه څه مې وې یو ځای کې کوم ځای کې روانم. نو دوه درې دلایل غلط ثابت شول. بیا وختونو کې وروستو راځو, لږ ډېر وروستو به راشو, امیر عبدالرحمن خان ته به راشو. امیر عبدالرحمن خان باره کې دا ویل کېږي چې د ځمکه خرڅه کړه, پیسې واغستې او کرښې راښکله, او بیا په کابل کې غټه جرګه م راوغوسته د خوشحالۍ او مسته مستي یې وکړه. کوم چې رښتیا دي امیر عبدالرحمن خپل کتاب کې لیکلي هم دي چې ما جرګه راوغوسته, ما افغانانو ته مبارکي م ورکړه چې زموږ د باډر پته ولګېده. هغه خپل کتاب کې دا لیکلي دي. حقیقت دی دغه خبره. خو دې کې یو خبره خلک نه کلیریفای کوي چې په هغه وخت کې دوه باډرې تشکیل شوې وې. یو دغه د ډیورنډ دا کرښه او یو روس سره چې کومه کرښه راښکلې شوې وه د افغانستان. دې دوو کې صرف یو فرق دی کم ته چې ځوانان فکر نه کوي. دې کرښې ته پښتونخوا سره دې ته د ډیورنډ لاین باونډري ویل کېږي. باونډري, بارډر نه باونډري. او روس سره چې کومه کرښه راښکلې شوه هغې ته بارډر ویل کېږي. چې په یو وخت باندې دوه کرښې ته راښکلې په یو وخت باندې, یو ته ته باونډري وې او بل ته ته بارډر وې په دغه کې په اسنادونو کې, په کانټراکټ کې. په یو وخت دوه کرښې راښکلې, یو باونډري ده او بل چې دی هغه بارډر دی. نو آیا دې لغتونو کې څه فرق دی؟ انګریز په دې ځای کې څه فرق وکړو که نه؟ د انګریز څه مقصد و, یا په دې کانټراکټس کې په دې معاهدو کې څه داسې خبرې دي کوم چې موږ نه پټې شوي دي؟ صحیح ده. په دې یو خبره باندې تاسو به ډېر زیات سوچ کوئ او په دې یو خبره کې ډېر رازونه پراته دي. صحیح ده.
چې انګريز ولې یو ته د ډیورنډ لاین باونډري وي او کومه ډله چې راغلې و د کرښې راښکلو دپاره هغې ته د باونډري کمیشن وي. باونډري کمیشن او چې روس سره چې کرښه راښکله هغه ته بارډر ویلي دي. نو په دې ځای کې سخت کنفیوژن پیدا شي چې برټش انډیا برطانوي خلکو هغه کرښه هم راښکله روس سره امیر عبدالرحمن خان دپاره او دا کرښه هم راښکله دې ته باونډري وي هغې ته بارډر وي. ولې صحیح ده. زه به لږ ساعت درکم که په دې تاسو سوچ کوئ زه به یو 2-3 ملګري م روخېجومه که هغوی په دې باندې شریکول غواړي خو پلیز ډیبیټ مه کوئ چغې مه وهئ چې زه دا وایم او ته دا وایم. ښه په ادب په حجره کې په درنو خلکو په شانتې خبرې وکړو. ښه او کم سړی چې بخښنه غواړم په دې خبر رانه خفه نه شي خو کم سړي چې تعلیم نه کړی که نه نو کوشش وکړئ هغه مه راخیچئ په داسې بحث دوران کې. نور کلتوري بحث که کوو که فلسفي بحث کوو هغې کې راځئ خو چې علم نه کړی تعلیم هم نه کړی نو په دې موضوع کې بیا مه راخیچئ. صحیح ده. دا به زما د پښتونخوا او د افغانستان ټول چې زموږ څونه دینداره طبقه ده نو هغې مولانا ته هم خاص جواب ورکوم خو ټوله دینداره طبقه چې ده هم په دین کې به زه هغې سره یو وړه غوندې مناظره کوم په دین کې معمولي غوندې. خو تاسو ځوانان دا فکر کوئ چې نه دې کې ګوتې مه وهه نه هغې پوهېږي ته نه پوهېږې نه دې کې ګوتې مه وهه. خدای چې ما له دماغ راکړي دي هغې له هم ورکړي دي. ما له قرآن راکړي دي هغې له هم ورکړي دي. ما له حدیث راکړي دي هغې له هم ورکړي دي. ما له منطق راکړي دي هغې له هم ورکړي دي. انسانان د خدای په نظر کې برابر دي. صحیح ده. د علم په رڼا کې ټول انسانان برابر دي. نو سبانۍ ویډیو ډېره مهمه ده ډېره زیاته مهمه ده ځکه چې هغې کې به زه یو سوال کوم. سبانۍ ویډیو کې به زه صرف یو سوال کوم لږ معلومات به در کوم خو بیا به یو سوال کوم او دا دې ځای کې ما نه لیکلی والې په دې لایف کې چې د هغې سوال جواب یو پښتون علم یا دینداره سړی نشي راکولی. تاسو ځوانانو که پوښتنه ترې وکړئ هغه سوال جواب کله هم نشي درکولی ځکه چې زما په سیمه کې چې په افغانستان کې او پښتونخوا کې چې زما د دونه وینه توی شوه نو موږ او په دې باندې به زه د ډېرو خلکو بد هم راشم خو دا پوښتنه چې دا نه زموږ مشرانو کړې ده نه ځوانانو کړې ده نه سیاسي مشرانو کړې ده. دا ذمهواري زه په ځان هلم او سبا به دا یو غټه پوښتنه زه ټیک ټاک کې کوم او ګورو چې کم یو سړی دی چې هغې ما له جواب راکولی شي. نو انشاءالله دا ویډیو به سبا راځي. صحیح ده. اوس یو بله مهمه خبره زه تاسو ته وکړم. د یاد ساتئ چې یو سړی په دوکه کې ژوند تېروي که نه او هغه سړي له ته راشي چې هلکه ته دوکه شوې نو هغه الټه ستا دښمن کېږي. لکه دا کار مونږ کوو. زه چې راشم او زه ټیک ټاک کې خلکو سره بحث مباحثه کوم دلیل او ریفرنس ورکم نو زه به یې لنډ مثال درکم. لنډ مثال به درکم چې د پښتونخوا ځوانانو به افغانستان ځوانانو سره په لایوونو کې کېناستل او وی به او زه افغان نه یم او زه افغان نه یم او زه پښتون یم او داسې واغسې. خو چې کله زه ټیک ټاک ته رالم او ما د پښتونخوا ځوانانو ته وویل چې پاکستان کې خو افغانیت دپاره ده تا په ټیک ټاک باندې دا خبره مه وکړه ثبوتونه مې دلایل مې ورکړل نو کم یو ځوان راپاڅېد او د هغې نفي یې وکړه لکه هغې پسې ویډیو جوړه کړه چې نه ته دروغ وایې بیا چا سره جواب نو. دغسې د افغانستان ځوانان چې کله پښتونخوا ځوانانو سره کېني چې مونږ داسې د پښتونخوا د ځوانانو بې عزتي کوي نو په هغې ما دلایل وړاندې کړل. نو زما مقصد دا و د پښتونخوا ځوان د افغانستان ځوان بې عزتي ونه کړي د افغانستان ځوان د پښتونخوا د ځوان بې عزتي ونه کړي.
نو د دلایل او د منطق جنگ ما ټیک ټاک ته راوستو. دې نه مخکې جګړې وې، دې نه مخکې کنځاګانې وې، په لایوونو کې هم تاسو کتل اوس هم دي. نو د ادب او د احترام او که دښمني هم کې نو په غیرت باندې دښمني چې ده دا ټیک ټاک ته مې راوسته. خلک اوس یو بل ته غوږ نیسي، خلک ګوري. نو لاندې ولس ته ته کوم میسج ورکې هغه خلک ګوري. صحیح ده؟ مهم شی دا دی. او بله یو خبره یاد ساتئ، ټیک ټاک کې منم چې ډېر داسې پښتانه کریټران دي، ډېر داسې خلک دي چې هغې زمونږ بچو ته، زامنو ته، خویندو ته ډمتوب، سپکې خبرې، بې غیرتوب او د پیسو وخلو طریقې ټیک ټاک ته روباسي. منم چې بلا د خدای دی، خو دا هم یاد ساتئ چې د هغې ټولو په مقابله کې یو ځوان کافي وي. یو داسې نه چې موږ ته زر کسان پکار دي، یو ځوان د سلو یا د زرو بې غیرتو برابر وي. یو ځوان د زرو کار کوي، نو که زر بې غیرته دی، یو غیرتي ځوان د هغې برابر دی. نو نر سړي ډېر لږ پکاري، بې غیرته بلا د خدای وي، خو نر ډېر لږ پکاري. صحیح ده؟ او امیده کېږئ مه، تاسو نه امیده کېږئ مه. هر سړی راځي ټیک ټاک کې ګوري چې ویډیوګانې د چا لیک شوې. هر سړی راځي ټیک ټاک کې ګوري چې دا جینکۍ یو بل ته کنځاګانې کوي، هلکان او جینۍ یو بل سره میچ وکړي، سپکې خبرې کوي. نو موږ پښتانه دا سوچ کوو چې یاره موږ غر کو. هر سړی نه امیده دی، هر سړی وایي موږ غر کو، موږ پښتانه سپکې خبرې کوو، موږ دا کوو. داسې نه ده جانان. ښه، ټیک ټاک زموږ د ټولنې صرف 1% دی، لکه لیټرلی 1% دی ټیک ټاک. خو ته چې کله موبایل کې ناست یې او موبایل ګورې، نو تا ته ټیک ټاک خپله ټوله دنیا ښکاري. ته وایې که دا زموږ ټوله پښتنو ټولنه ده، دا زموږ د ولس صرف 1% دی. زموږ ټولنه تباه نه ده. زموږ ټولنه کې په ژوند کې سپکې خبرې، کنځاګانې، دا شي نه نشته دی. خو چې کوم سپک خلک دي هغه ټیک ټاک ته رالله. صرف په دې پام وساتئ، په دې یاد وساتئ. لکه زه مثال در کوم لنډ غوندې. هر سړی وایي پښتانه تباه دي، موږ کنځاګانې کوو. هر سړی وایي موږ سپکې خبرې کوو، موږ په سوشل میډیا ډمتوب کوو. نو تاسو هر سړی خپل کور والئ. آیا زموږ خویندې ګډېږي؟ موږ چې دلته کوم ځوانان ناست وو، زموږ خویندې نورو هلکانو سره کنځاګانې کوي، سپکتوب کوي. زموږ هلکان د کور، زموږ وروڼه پرتوګونه وباسي په ټیک ټاک لایو. نه که نه؟ نو موږ ټول ولس چې یو دا لاندې کتونکي، زه به شمول یې ستاسو، زموږ کورنو کې خو دا شی نشته، زموږ خو په ګاونډ کې هم دا شی نشته. نو بیا ته څنګه وایې چې پښتنو ټولنه تباه ده؟ پښتنو ټولنه تباه نه ده، پښتنو سوشل میډیا تباه ده. صرف دقه پورې، هغه 1% دی، یو 1% دی، هغه په سوشل میډیا ده، هغه تباه ده. او هغه تباه ورمنګه وربخلې ده. سمپل. لکه ځان له سټرس مه پیدا کوئ. دا مه وایئ چې د پلانکي سړي ویډیو لیک شو، پښتانه تباه دي، هلکان او جینکۍ یو بل سره کیسینګ کوي. دا مه وایئ چې هلکان جینکۍ کنځلې کوي، پښتانه تباه دي. پښتانه نه دي تباه، حقه سړی تباه دی. موږ نو تباه. زه په څه تباه